د فریډمن په موډل کې ټول کهکشانونه له یو او بله لرې کیږي. دغه حالت خاص داسې دی لکه په یو ډومبک باندې چې خالونه رسم شوي وي او بیا هوا پکې پوف کول کیږي. څومره چې ډومبک پراخیږي په همغه اندازه د دوو ټکو ترمنځ فاصله زیاتیږي. مګر موږ نشو ویلی چې د پراخېدو مرکز کوم ټکی دی. سره له دې څومره چې ټکي یو له بله لرې وي په هماغه کچه به یو له بل تیز لرې کیږي. دا خاص داسې ده لکه د فریډمن په موډل کې د دوو کهکشانونو ترمنځ چې فاصله د هغوی له سرعت سره متناسبه ده. همداراز دا وړاندوینه یې کړې چې د یو کهکشان د سرې رڼا راتګ باید له موږ څخه د هغې له فاصلې سره متناسب وي. خاص دغه شی هابل هم وموندل. د فریډمن موډل او د هابل په مشاهدو کې د هغه د وړاندوینو کارول په غرب کې د اوږدې مودې لپاره تر هغه پورې نامعلوم پاتې وو چې دغه ډول موډلونه په 1915 کال د امریکایي فزیک پوه هاورډ رابرټسن او برټانوي ریاضي پوه آرډر والکر له خوا د هابل د کائنات پراخېدا د کشف په تایید موډلونه وړاندې کړل. درې داسې بېلابېل موډلونه شته چې د فریډمن د دوو فرضیو اطاعت کوي، په داسې حال کې چې د فقط یو موډل پیدا کړی و. په اول ډول موډل کې کوم چې فریډمن موندلی و، کائنات په کافي اندازه ورو ورو پراخیږي چې د دوو مختلفو کهکشانونو ترمنځ جاذبه قوه د دې لامل کیږي چې پراخېدا له منځه یوسي او آخر یې ودروي. کله چې کهکشانونه د یو او بل خواته په حرکت کې وي، کائنات غونجیږي. د فریډمن د موډل د یادونې وړ خاصیت دا دی چې وایي کائنات په فضا کې لا تناهي نه دي، مګر فضا هم سرحد نه لري. جاذبه ډیره قوي ده چې فضا په خپل ځان کې داسې کږوي لکه د ځمکې سطحه. که یو څوک د ځمکې پر سطحه په یو معلوم جهت باندې حرکت پیل کړي، مخامخ نشي پسې تلای او نه په کوم ځای کې له خنډ سره مخامخیږي، مګر بیرته به شاته ولاړ شي له کوم ځای څخه چې حرکت پیل کړی و. د فریډمن د موډل په لومړۍ برخه کې فضا عین دغه ډول ده، مګر د ځمکې د سطحې لپاره د درو په ځای له دوو بودونو سره ده. همدارنګه په پراختیا کې څلورم بود وخت محدود ده، مګر داسې دی لکه له دوو انجامونو یا سرحدونو سره یوه لیکه. یعنې پیل او پای کله چې یو څوک عمومي نسبي تیوري د کوانټ میکانیک د بې باورۍ له اصل سره یو ځای کوي، موږ به ووینو چې وخت او فضا له څوکو یا سرحدونو پرته محدود دي. دا نظریه یو ښه ساینس فکشن دی چې وایي یو څوک ممکن په ټولو کائناتو راوڅرخي او بیرته هغه ځای ته ولاړ شي چې حرکت یې ترې پیل کړی و. مګر کوم عملي اهمیت نه لري، ځکه دا به وښیي مخکې له دې چې یو څوک پر ټولو کائناتو راوګرځي، کائنات به صفر سایز ته رسیدلی وي. د دې کار د کولو لپاره ضرورت دی چې د نور تر سرعت په تیزه چټکتیا حرکت وشي او د کائناتو له پای ته رسېدا مخکې په هغوی راوګرځي، خو دا کار ناممکن دی. د فریډمن د موډل په لومړۍ برخه کې چې کائنات پراخیږي او غونجیږي، فضا په خپل ځان کې لکه د ځمکې سطحه داسې کږیږي. د موډل په دویمه برخه کې چې کائنات پسې پراخیږي، فضا داسې کږیږي لکه د اس د زین سطحه. په دغه حالت کې فضا نامحدوده کیږي. په آخره کې ویلی شو چې د فریډمن د موډل په دریمه برخه کې چې فضا په یو جدي معلوم صورت پراخیږي، فضا هواره ده او په دې حالت کې فضا بیا هم نامحدوده ده. مګر د فریډمن کوم موډل زموږ کائنات تشریحوي؟ آیا کائنات به آخر پراخېدل ودروي او په غونجېدو به پیل وکړي یا به تل پسې پراخیږي؟ د دې لپاره چې دا پوښتنه ځواب شي، د کائناتو د پراخېدا اوسنی قیمت او د هغه منځنی کثافت وپیژنو. که کثافت تر هغې معلوم قیمت کم وي، بیا نو د پراخېدا پر قیمت باندې فیصله کولی شو، ځکه جاذبوي راښکون ډیر کمزوری دی چې پراخېدا دې ودروي. که کثافت تر هغه معلوم مقدار لوی وي، جاذبوي اغیز به پر پراخېدو ودروي او په راتلونکي کې به کائنات په غونجېدو پیل وکړي. د کائناتو د پراختیا اندازه د هغو کهکشانونو له سرعته د ډاپلر د اثر په وسیله اندازه کیدای شي چې له موږ څخه لرې کیږي. دا کار په ډیر دقت کیدای شي. په هر حال د کهکشانونو فاصلې ډیرې دقیقې نه دي، ځکه موږ یې نامستقیمې په لاس راوړو.
همداراز موږ ټول پوهیږو چې په هرو 1000 میلیونو کلونو کې کائنات د 15 او 10% ترمنځ پراخیږي. د کائناتو د اوسنۍ منځنۍ کثافت اټکلي قیمت هنوز هم غټ دی. که زموږ د کهکشان او نورو کهکشانونو ستوري سره راجمع کړو، مجموعه د هغه غوښتل شوي اندازې له 1/3 برخې کمه ده چې د کائناتو د پراختیا د درولو لپاره ورته ضرورت دی. حتی د پراختیا تر هغه کوچنی ترین قیمت یې هم مجموعه کمه ده. زموږ او د نورو کهکشانونو یوه لویه برخه توره ماده ده، نو ځکه یې موږ مستقیم نشو لیدلی. دا ځکه چې د ستورو پر مدارونو باندې شاوخوا د هغو جاذبوي اغیز د ورښکون پایله ده. سره له دې چې ډیر کهکشانونه په کلسټرونو کې پیدا کیږي، موږ کولی شو د دوی له اوسنۍ تیوري مادې سره د کهکشانونو په حرکت کې د هغه د اغیزې په وسیله هماغسې نتیجه واخلو. که دغه ټوله توره ماده سره را یوځای کړو، موږ به په مټ کې د هغه قیمت 10مه برخه غوښتل شوې برخه پیدا کړې وي چې د کائناتو د پراخېدا مخه نیسي. په هر حال موږ دا امکان نشو ردولی چې په کائناتو کې ماده په نورو ډولونو هم پاشل شوې ده، کومه چې تر اوسه موږ نه ده پیدا کړې. دغه انرژي به هنوز هم د کائناتو په منځنۍ کثافت کې راښکاره شي او په هغه قیمت کې به یې ډیروالی راولي چې د کائناتو د پراخي لپاره ورته ضرورت دی. اوسنی شواهد دا غوښتنه کوي چې کائنات به په خپله مخه په څیر پراخیږي، مګر کولی شو چې په دې حقیقت هم پوره باور ولرو. که کائنات د غونجېدو خواته ځي، دا کار به لږ تر لږه تر نورو 10,000 کلونو پورې پیښ نشي. تقریبا تر دې له زیاتو کلونو راهیسې کائنات پراخیږي. دا باید موږ ډیر سخت ونه هیښوي، ځکه په دغه وخت کې موږ لږ تر لږه د لمریز نظام شا نیولې ده، او په دا بل د غومره وخت کې به بشریت زموږ له لمر سره له منځه تللی وي. د فریډمن د ټولو حالونو له خواصو داسې ښکاري په تیر وخت کې د 120,000 میلیونو کلونو ترمنځ د ګاونډیو کهکشانونو ترمنځ فاصله 0 وه. دغه وخت ته چې ستره چاودنه وایي، د کائناتو کثافت او د وخت فضا انحنا پکې بې نهایت وه. عمومي نسبي تیوري چې د فریډمن حالونه پرې تکیه دي، دا اټکلوي چې په کائناتو کې داسې نقطې شته چې هلته تیوري هم له کاره پکې لویږي. دا ځکه چې ریاضي بې نهایت یا لایه تناهي شیان نشي تشریح کولی او له لاسنیوي څخه یې عاجزه ده. د دغسې نقطو په یو مثال هغه پوینټ دی چې ریاضي پوهان یې تعجب یا سینګولاریټي بولي. په حقیقت کې زموږ د ساینس ټولې تیورۍ په فرضیه فورمول بندي کیږي چې وایي وخت، فضا، ښوی او نښتې سطحه ده. نو په دغه ځای کې زموږ تیورۍ او فرضیې د سترې چاودنې په پیښه کې له منځه ځي، ځکه وخت، فضا نامحدوده دي. د دې معنا دا شوه چې که تر سترې چاودنې مخکې هلته کومې پیښې شوي وي، څوک نشي کولی چې ووایي له هغه وروسته بیا څه پیښ شول، ځکه چې په ستره چاودنه کې د اټکل یا سپړنې وړتیا کار نه کوي او له منځه ځي. په دغسې یو حالت کې موږ پوهیږو چې له سترې چاودنې راهیسې کومې پیښې شوي دي، مګر دا نشو ویلی چې تر دې له مخه څه پیښ شوي دي. اوس موږ په دې پوهیږو چې تر سترې چاودنې مخکې پیښې کومې پایلې نه لري، نو دا باید زموږ د کائناتو د موډل برخه نه وي. دغه پیښې باید له موډله بهر کړو او ووایو چې وخت له سترې چاودنې څخه پیل شوی دی. ډیری خلک دا خبره نه خوښوي چې وخت یو پیل لري، ځکه ځینې وخت دوی دا د خدای په کار کې مداخله ګڼي. کاتولیک کلیسا د سترې چاودنې موډل متوقف کړ او په 1951 کال یې رسما اعلان وکړ چې دا باید د انجیل مطابق وي. د سترې چاودنې د نظریې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وشوې. د ثابت حالت تیوري پراخ ملاتړ وموند. دا تیوري په 1948 کال د دوو استرالیایي مهاجرو هرمن پونډي او توماس ګولډ لخوا وړاندې شوه. له دوی سره یو بل برټانوي فرید هویل هم و چې له دوی سره د جنگ په دوران کې یو ځای په رادار کې کار کړی و. د دې تیوري پر اساس ویل کېدل کهکشانونه چې یو له بله حرکت وکړ، نو یو کهکشانونو دوامداره د دوی ترمنځ په تشه کې له هغې مادې څخه خپل شکلونه جوړ کړل چې د تولیدېدو په جریان کې وه.
نو کائنات به د تل لپاره د فضا له ټولو نقطو یو ډول ښکاري. د ثابت حالت تیوري د عامې نسبي تیوري اصلاح ته ضرورت لره چې د اوسنۍ مادي جوړښت ته مجاز وي. مګر دغه اندازه ډیره کمه وه، تقریبا په کال په 1 کیوبیک کیلومتر کې 1000 چې په تجربو کې ډغرې نشوی وهلی. د ثابت حالت تیوري یو علمي تیوري ده چې په لومړي څپرکي کې تشریح شوې. دا یوه ساده تیوري وه چې معلومې پایلې یې لرلې او په مشاهده باندې ازمویل کېدای شوی. له وړاندوینو څخه یوه دا وه چې د فضا په ورکړل شوي حجم کې کهکشانونه یا هغو ته ورته کتلې د کائناتو له هر ځای او په هر وخت کې یو ډول ښکاري. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ په کامبریج کې د مارټن ریل په لارښوونه یوې ډلې ستورپوهانو له بهرنۍ فضا نه پر را انتقال شویو راډیو موجونو باندې یوه څېړنه وکړه. مارټن ریل هغه څوک و چې د جنگ په دوران کې له بونډي ګولډ او هویل سره په رادار کې کار کړی و. د کامبریج ګروپ وښوه چې راډیویي څپو سرچینې یو زیات تعداد زموږ له کهکشانونه بهر دي، عملاً کېدای شي په نور کهکشانونو پورې اړه ولري. همداراز دوی وویل چې هلته د دې څپو تر قوي سرچینو کمزوري هغه زیاتې دي. دوی وویل چې کمزوري سرچینې لرې دي او قوي هغه نږدې دي. هلته داسې ښکارېده چې د لرې سرچینو په نسبت د نږدې سرچینو لپاره باید د فضا لږ حجم وي. شاید د دې معنا دا وي چې موږ د کائناتو په یوه غټه سیمه کې یو چیرې چې د نورو ځایو په نسبت د څپو سرچینې لږې دي. یا په بله وینا د دې معنا شاید دا وي چې تر اوسه هغه وخت دغه سرچینې ډېرې وي چې دې راډیوي څپو زموږ خواته راتګ پیل کړی. دغسې تشریح د ثابت حالت د تیوري وړاندوینې یو د بل ضد کړلې، سره له دې چې په 1965 کال د پنسس او ویلسن لخوا د وړو موجونو کشف دا وښوه چې ممکن کائنات پخوا ډېر کثیف و، نو ځکه باید د ثابت حالت نظریه پرېښول شوې وای. په 1963 کال د دوو روسانو ایوجیني لیفشتس او ایزاک خالتینکوف لخوا یوه بله هڅه وشوه چې د سترې چاودنې او د وخت د پیل د خبرې مخه ونیسي. دوی وړاندیز وکړ چې ستره چاودنه شاید فقط د فریډمن د موډلونو ځانګړنه وي، کوم چې له ټولو وروسته د حقیقي کائناتو اټکلونه وو. هغه موډلونه چې د حقیقي کائناتو لپاره وړاندې شوي وو فقط د فریډمن موډل ستره چاودنه لرله. د فریډمن په موډل کې ټول کهکشانونه له یو او بله په مستقیم ډول لرې کیږي. نو دا د حیرانتیا وړ نه ده چې یو وخت دوی ټول سره په یو ځای کې وو. دوی وویل چې په حقیقي کائناتو کې کهکشانونه له یو او بله په مستقیم ډول نه لرې کیږي. همداراز دوی کوچني سرعتونه لري. نو په حقیقت کې کهکشانونه هیڅ ضرورت نه لري چې پخوا سره یو ځای وو، بلکې یو او بل ته ډیر نږدې وو. شاید د کائناتو د غوړېدا نتیجه دا نه وي چې کائنات پراخیږي، ممکن د پخوانۍ غونجېدنې فاز وي، داسې چې کائنات پخوا غونج شوي دي او ممکن د هغوی ذرې له یو او بل سره نه دي ټکر شوي، مګر پخوا خپرې شوي دي او یوه له بله ځغلي. د کائناتو د پراخېدا او اوسنۍ تولیدېدنه خاص لکه د فریډمن د موډلونو په شان وه، مګر په حقیقي کائناتو کې د کهکشانونو د سرعتونو په بېنظمیو کې برخه اخیستې. دوی وښوه چې دغسې موډلونه باید په ستره چاودنه پیل شي، په داسې حال کې چې کهکشانونه له یو او بله په مستقیم ډول نه لرې کېدل. مګر دوی وویل چې دا کار هم فقط په همغه باوري او استثنایی موډلونو کې ممکن و چې کهکشانونه په مستقیم ډول په سمه لار حرکت پکې کوي. دوی وویل چې له سترې چاودنې پرته د فریډمن په شان موډلونه ډیر زیات دي، مګر د دوی ټولو خلاف یوازې د فریډمن موډل د سترې چاودنې سینګولاریټي لري. نو موږ باید دا ووایو چې په حقیقت کې هیڅ ستره چاودنه نشته. دوی لشفټس او خلتینکوف وروسته چې پوه شول چې د فریډمن د موډلونو په ډول ډیر موډلونه شته چې سینګولاریټیانې لري او په هغو کې کهکشانونه په معلومو لارو نه سره لرې کیږي، دی بیا په 1990 خپله بیرته واخیسته. د لفټس او خالتینکوف کار ارزښتناک و، ځکه ویې ښوه چې که د عام نسبیت تیوري سمه وي، کائناتو کولی شوی چې د سترې چاودنې سینګولاریټي ولري. په هر حال
دې هغه پخوانی سوال بیا هم ځواب نه کړ چې وایي آیا عمومي نسبي تیوري د سترې چاودنې سینګولریټي یا د وخت پیل اټکلولی شي؟ دغې پوښتنې ته برټانوي ریاضي پوه راګر پینرس په 1965 کال په مکمل ډول په بله طریقه ځواب ورکړ. د عام نسبیت په ډول یې د نوري مخروطونو له استعمال سره دا حقیقت یوځای کړ چې جاذبه همیشه راښکونکې ده. پینرس وښوه چې د ستوري د خپلې جاذبې لاندې غونجېدل په داسې ساحه کې ترسره کیږي چې سطح یې تقریبا صفر وي. کله چې سطح صفر وي نو اندازه بیا حجم هم دومره کیږي. په صفر حجم لرونکې ساحه کې به د ستوري په ټوله ماده فشار ورشي، نو د مادې کثافت او د وخت فضا کوږوالی لا تناهي کیږي، یا په بله وینا سینګولریټي د وخت فضا هغه سیمه ده چې په بلک هول یا تور سوري مشهوره ده. موږ په دې څپرکي کې ولیدل چې څنګه د پیړۍ تر نیمایي په کمه موده کې د خلکو نه په نظریاتو او کتنو کې څومره بدلونونه راغلي دي. د هابل د کائنات پراخي کشف او د کائناتو په لویوالي کې زموږ د سیارې پر بې اهمیتي پوهېدا فقط د پیل ټکي دي. تجربوي او نظریاتي شواهدو وښوه چې دا خبره ډیره سمه ده چې کائنات په یو وخت کې پیل لري. دغه خبره په 1970 کال ما او روګر پینرس د آینسټاین د عام نسبیت د قاعدو پر اساس ثبوت کړه. دې ثبوت وښوه چې عمومي نسبي تیوري یوه نامکمله تیوري ده او موږ ته نشي ویلی چې کائنات څه ډول پیل شول، ځکه دا تیوري وایي چې د سترې چاودنې په وخت کې د دې تیورۍ په شمول ټولې تیورۍ کار نشي کولی او نه یې کوو. په هر حال عمومي نسبي تیوري بیا هم دعوه کوي چې یوازینۍ او بنسټي تیوري ده. د سینګولریټي نظریې په رښتیا ښیي چې یو وخت پخواني کائنات په واړه ډول موجود و، مګر هلته بیا د 20مې پیړۍ له بلې ځانګړې تیوري کوانټ میکانیک څخه د وړو مقیاسونو پر اغیز څوک سترګې نشي پټولی. د 1970 کلونو په پیل کې موږ مجبور شو چې خپله څېړنه په لویو کائناتو د پوهېدا پر ځای د کوچنیو هغو پلټنې ته راوګرځو. مخکې له دې چې په یوه تیوري کوانټ او جاذبه کې د دې دوو خاصو تیوریو عام نسبت او کوانټ میکانیک پر یو ځای کولو وغږیږو، اول به د کوانټ میکانیک په اړه یو څه ووایو.